د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. سپین بولدک کې سرچینې وایي د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر قطعات فرضي کرښې ته نږدې میشت شوي او هره شیبه د نښتې پیلېدو امکان شته. سرچینې زیاتوي د بولدک چمن لاره بنده ده او د فرضي کرښې هغې غاړې ته پاکستاني ځواکونه هم رسېدلي. طالبانو کابل او د شاوخوا ولایتونو ځینو سیمو کې چاڼیز عملیات پیل کړي. طالبانو اعلان کړی چې پلازمینه کابل او د شاوخوا ولایتونو په ځینو سیمو کې چاڼیز عملیات پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له ټویټره په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغو عملیاتو کې د دوی د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز استخباراتو ځواکونه برخه لري او مشري د دفاع وزارت مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم کوي. طالبان وایي دا عملیات یې د دې لپاره پیل کړي دي چې په دغو سیمو کې د دوی په وینا اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمین ونیول شي او له منځه یوړل شي. د طالبانو اعلامیه کې دا هم یادونه شوې ده چې دغه کسان له مخکې د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا تر کشف او څار لاندې دي او ګواکې نورو خلکو ته به زیان نه رسیږي. طالبانو دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه وایي د پسرلي پر رسیدو سره به د طالبانو خلاف خپله وسلواله مبارزه پراخه کړي. دا جبهه اوس هم وخت ناوخت پنشیر، بغلان، کاپیسا، پروان او ځینو نورو سیمو کې پر طالبانو د غلچکي بریدونو ادعا کوي، خو طالبان دغه بریدونه نه تاییدوي او وایي دا جبهه افغانستان کې عملي فعالیت نه لري. له دې سره پر طالبانو دا تور هم دی چې د پخواني حکومت ځینې پوځیان د اختطافګرو او د داعش د غړو په نوم وژني. یوه د پام وړ خبره د ملا محمد فاضل مظلوم لخوا د دغو عملیاتو مشري ده. پاکستان کې د بریدونو دوام. کوټه کې د وسلوالو برید کې 2 پولیس وژل شوي دي. د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې 2 پولیس وژل شوي او 1 تن بل ژوبل شوی دی. د سیمې څخه سرچینو د جمعې په ورځ VOA ډیوه ته ویلي دا برید د جمعې په ماسپښین د کوټې په ختیځ بایپاس هغه وخت شوی چې کله پولیس په یو هوټل کې ناست و او ډوډۍ خوړله. سرچینې وایي پر دغه مهال نامعلومو وسلوالو په پولیسو ډزې کړي دي چې 2 پولیس پکې وژل شوي دي. د مرستندویه ادارې اداري سرچینو VOA ډیوه ته د وژل شوو پولیسو نومونه د رحمت الله ولی اصغر په نومونو سره یاد کړي دي. پوتین د سولې وړاندیز وکړ. وایي اوکراین به ژر زموږ ملګری او له ګوډاګیتوبه آزاد شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام له 2مې ورځې وروسته اعلان وکړ چې په اوکراین کې د سولې غوښتونکي دي. د روسیې ولسمشر د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې په یو خپاره کړي پیغام کې د خبرو او مذاکراتو غوښتنه کړې ده. پوتین ویلي چې اوکراین باید د استوګنې پر سیمو ډزې بندې کړي او د هغو خلکو خبرو ته غوږ کېږدي چې هلته اوسیږي. د نوموړي په خبره دوی غوښتل له اروپا او امریکا سره خبرې وکړي، خو په ځواب کې یې خپلې پوښتنې له پامه غورځولې. پوتین زیاته کړې ده چې په تیرو کلونو کې لویدیځ د اوکراین د رژیم ملاتړ کړی او له روسیې سره یې جګړې ته لار هواره کړې ده. پوتین دا هم وویل چې د اوکراین خلک د روسانو لپاره د ورونو په څیر دي او له ګوډاګیتوب به یې آزاد کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د اوکراین او امریکا مشرانو د اوکراین خلک د روسیې پر وړاندې کرکې ته پارول. هغه وویل چې اوکراین به آزاد او خپلواک او د روسیې دوست وي. د نړۍ وسترو هیوادونو په روسیې باندې د لا نورو بندیزونو په لګولو هوکړه وکړه. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. دې ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی دی. وسترو صنعتي هیوادونو دا اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خپره کړه. د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې له غندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژۍ د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د بریټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د وسترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحادیه هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې توند غبرګون وښود. د اروپایي هیوادیې د اعلامیې د مسودې له هغې کاپي سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. 5 ولایتونو کې د کار په بدل کې پر خلکو غنم ویشل کیږي. په بغلان، بدخشان، تخار، سمنګان او کندوز ولایتونو کې پر خلکو د کار په بدل کې 6,000 ټنه غنم ویشل کیږي. د بغلان والی قاری بختیار ماس چې د پلخمري له سیلو څخه ولایتونو ته د غنمو د لیږد بهیر د لیدو په موخه یادې سیلو ته ورغلی و، وویل چې دغه غنم به د کار په بدل کې په یادو ولایتونو کې پر خلکو ویشل شي.
د معلوماتو له مخې بدخشان ته 1304 ټنه، تخار ته 1315 ټنه، سمنګانو ته 555 ټنه او کندوز ته 1440 ټنه لیږدول کیږي او 1240 ټنه یې په بغلان کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل کیږي. د هغه د معلوماتو له مخې دغه غنم هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په ولسوالیو کې د کانالونو په پاکولو او یا هم په نورو برخو کې کار کړی وي. د هغه په وینا د غنمو په بدل کې کار اړ خلک کوي او یا د غنم به په دې توګه اړو کسانو ته ورکړل شي او ورسره به په بازارونو کې د خوراکي توکي بیې هم راټیټې شي. قریشي وایي د عمران خان سفر روسیې ته ګټور و. د اوکراین په شخړه کې د زغم نه کار واخیستل شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د وزیر اعظم عمران خان د روس سفر د خپل منځني اړیکو او دوه اړخیزو تجارتي همکارۍ لپاره ګټور ګرځولی. ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د اوکراین په شخړه دی د زغم نه کار واخیستل شي. بل اړخ ته اوکراین کې ایستار پاکستاني وګړي د پاکستان حکومت څخه د دوی په حفاظت سره د ویستلو غوښتنې کوي. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبري کنفرانس ته وینا کې شاه محمود قریشي وویل د وزیر اعظم عمران خان او د روس د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د سویلي اسیا په چارو د افغانستان او اوکراین په شخړو خبرې اترې شوي دي. هغه وویل پاکستان غواړي چې د اوکراین د شخړې ډیپلوماسۍ له لارې د هواري امکان لا موجود دی او غوره به وي چې دا کار وکارول شي. خارجه وزیر وویل راتلونکي د مارچ میاشت کې د افغانستان په اړه چین کې کیدونکي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه کې به روسیه هم ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې د وزیر اعظم عمران خان د روس دوره کې به دوه اړخیزې تجارتي اړیکو او د توانایي پروژو باندې د پرمختیا په هکله ګټورې خبرې اترې شوي دي او هیله ده چې د روان کال تر پایه به د روس نه پاکستان ته د غځېدونکي ګیس پایپ لاین بنیاد کېښودل شي. د نورستان په 5 ولسوالیو کې د 10 روغتیايي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي. دغه ودانۍ د UNDP او سویډن موسسې لخوا د 88 میلیونه افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې جوړیږي. په نورستان کې روغتیايي مسؤلین وایي د ودانیو د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوي نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ به برګي مټال، کامدیش، وانتوایګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 88 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 38 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه یې د UNDP یا د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام لخوا ورکول کیږي. په نورستان کې په داسې حال کې 10 روغتیايي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې په ټپه ولاړې دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې ښې شېبې د الله په امان.